سلام ملګرو، امید چې جوړ او روغ اوسئ. په تیر درس کې موږ د ټینس په معنا او مفهوم باندې ځان ښه پوه کړ. په دې درس کې به د انګلیسي ژبې لومړۍ زمانه شروع کړو، سمپل پریزنت ټینس. خو که چیرې تاسې هغه ویډیو نه وي کتلې، باید لومړی هغه ویډیو وګورئ چې په زمانه یا ټینس باندې مو ښه سر خلاص شي، او بیا وروسته دا ویډیو وګورئ. ما د هغه درس لینک د دا ویډیو په ډسکرپشن یا توضیحاتو کې ایښی، او که چیرې مو کتلی وي، راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's begin our lesson. Simple present tense shows an action which we do regularly or habitually. حال ساده زمانه هغه عمل څرګندوي کوم چې موږ د عادت لرو یا هم روزمره سرته رسوو. زموږ روزانه کارونه لکه سهار وخته د خوبه راپاڅېدل، کار ته تلل، ډوډۍ خوړل، خبرې کول، غاښونه برسول او داسې نور، او همدارنګه هغه کارونه چې زموږ عادت شوي وي او هر ځل یې سرته رسوو. سمپل پریزنت ټینس ټول د همداسې کړو یا کارونو د څرګندولو لپاره استعمالیږي. د انګلیسي ژبې ټول 12 زمانې د مختلفو ساختمانو یا سټرکچرز څخه جوړ شوی دی، او هر سټرکچر یا ساختمان سبجیکټ یعنی فاعل او ورب یعنی فعل درلودونکی دی. نو راځئ چې د سمپل پریزنت ټینس ساختمان یا جوړښت زده کړو. سبجیکټ plus first form of the verb plus object. اس دلته د سبجیکټ معنا ورکي، verb base form یا اول حالت استعمالیږي، یعنی وی د verb معنا ورکي او همدارنګه او د object معنا ورکي. دا د حال ساده زمانه جوړښت یا ساختمان دی. اوس راځو مثالونو ته. We swim in the river. موږ په سمندر کې لامبو وهو. They help us. دوی زموږ سره مرسته کوي. I read the book. زه کتاب لولم. You smile at me. ته ماته خاندې. He cries every day. دی هر وخت ژاړي. She brings my book. دا زما کتاب راوړي. Cat eats the meat. پشي غوښې خوري. He goes to the party. دی میلمستیا ته ځي. که چیرې لاندې مثالونو ته مو دقت کړی وي، موږ د فعل په پای کې د اس، ای اس، آی ای اس حروف اضافه کړي. ولې؟ ګورئ دلته یو قانون دی. که چیرې زموږ فاعل یعنی سبجیکټ هی، شي، ایت او مفرد کس یا شی وي، یعنی فاعل یو کس وي، نو موږ د فعل په پای کې اس، ای اس یا آی ای اس ور اضافه کوو. دلته بیا یو بل پوښتنه منځته راځي، د کوم فعلونو په پای کې اس او د کوم فعلونو په پای کې ای اس او همدارنګه د کوم فعلونو په پای کې آی ای اس ور اضافه کوو؟ جواب یې دا دی، که چیرې فاعل یا سبجیکټ هی، شي، ایت او یا مفرد یا کس یا شی وي او ورب یا فعل په اس اچ، سی اچ، او اس، ډبل اس، ایکس، زید باندې ختم شوی وي، د فعل په پای کې د ای اس حروف ور اضافه کوو. مثلا she goes to school. دا مکتب ته ځي. زموږ سبجیکټ دلته شي دی او فعل مو گو دی. ګوره گو په او توري باندې ختم شوی دی، نو دلته موږ د ای اس حروف ور اضافه کوو. she washes the clothes. دا کالی مینځي. ګوره زموږ سبجیکټ دلته شي دی، نو څنګه زموږ فعل په اس اچ توري باندې ختم شوی دی. واش کالو مینځلو ته وایي، په اس اچ توري ختم شوی دی، نو دلته موږ د ای اس حروف ور اضافه کوو. she washes the clothes. احمد watches the TV. احمد تلویزیون ګوري. ګوره زموږ سبجیکټ مفرد کس دی، یو کس دی احمد، او زموږ فعل واچ، واچ کتلو ته وایي، نو دلته څرنګه چې احمد یو کس مفرد دی سبجیکټ، نو او زموږ فعل هم په سی اچ باندې ختم شوی دی، نو موږ د فعل په پای کې ای اس توري ور اضافه کوو. احمد watches the TV. احمد تلویزیون ګوري. او که چیرې زموږ سبجیکټ هی، شي، ایت مفرد کس یا یو کس وي او زموږ فعل په وای توري باندې ختم شوی وي، نو موږ د وای توري لرې کوو او د هغه پر ځای آی ای اس ور اضافه کوو. مثلا the baby cries at night. ماشوم د شپې د خوا ژاړي. دلته زموږ سبجیکټ بیبي ماشوم یو کس دی او cry فعل دی، نو څرنګه چې cry په آی توري باندې ختم شوی دی، موږ د آی توري لرې کوو، آی ای اس ور اضافه کوو. the baby cries at night. ماشوم د شپې د خوا ژاړي. او که چیرې فعل د وای په توري باندې ختم شوی وي او د وای توري مخته یو واول حروف وي، نو موږ صرف د ورب یا فعل په پای کې د اس توري ور اضافه کوو. مثلا she buys a car. ګوره دا یو موټر رانیسي. دلته ګوره زموږ فعل څه دی؟ بای رانیول،
ګوره د وای مخکې واول توري دي نو موږ دلته نسو کولی چې وای لیرې کو آی اس وراچو صرف موږ دلته اس وراچو شي بایز ا کار دا یو موټر رانیسي او که چیرې فعل ایکس او اس ایچ سی ایچ ډبل اس اس تورو باندې نوی ختم شوی د هغه په پای کې صرف موږ د اس حروف ور اضافه کو همدومره مثلا he believes on me دی په ما باور لري ګوره دلته صرف اس ور اضافه کو she speaks with me دا زما سره خبرې کوي ګوره دلته یوازې اس اضافه کو speaks it drinks the water دا اوبه څښي ګوره دلته موږ صرف اس ور اضافه کړي simple present tense دوه کومکي فعلونه یا auxiliary وربونه یا helping verb لري اوس به تاسو سره دا سوال پیش شوی وي چې auxiliary verb یا helping verb څه شی دی جواب یې دا دی auxiliary verb یا helping verb عبارت د هغه فعلونو څخه دی چې په یو جمله کې کوم معنا نه لري او همیشه د فعل مخکې راځي صرف د جملې د سوالیه او منفي کولو لپاره استعمالیږي کومکي فعل دی چې دغه په واسطه موږ کولی شو جمله منفي یا سوالیه جوړ کړو مثلا we love you موږ ستا سره مینه لرو دوم جمله we don't love you ګوره don't دلته helping word دی جمله یې منفي کوي موږ ستا سره مینه نه لرو یا هم do we love you آیا موږ ستا سره مینه لرو do کومکي فعل دی جمله بیانیه جمله سوالیه کوي نو دلته do helping verb یا کومکي فعل یا هم auxiliary verbs وو د نن درس مو همدومره وو مننه چې تر دې دمه راسره واست تر نوې زمانې تر نوې درس په خدای جل جلاله مسپارم ښه وخت ولرئ And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to